په میدان وردګو ولایت کې معلولین له اسلامي امارت خوښ دي چې پر وخت یې حقوقو ته رسیدنه کوي. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د کورنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ورسره همکارۍ پراخه کړي. دغه حقوق موږ ته مثلا اوس ښه دي رسیږي په مثلا درې میاشتو کې مخکې شپږ میاشتو کې ولا کړي اوس د درې میاشتو ته کړي دي. درې میاشتو کې درې میاشتو معاش راکوي 9000 روپۍ د درې میاشتو راکوي. موږ اخلو موږ خوشحاله په جانم شکر الحمدلله بیخي خوشحاله موږ غواړو چې مثلا دغه باندې موږ گزاره ول نه کیږي او دغه معاشونه کم دي. موږ په دې هڅه نشو کولای خا کوم ته معاشونه لوړ کړي نه دي. کوم اندازه چې دوی موږ ته تعیین کړي هغه موږ ته په خپل وخت رسیږي. آیا دغه 2-3 میاشتو پاتې دي اوس انتظار دي شاید په دې شپو کې دغه وسی او موږ ته وسپارل شي نو ډېر ته خوشاله یو. ورته مهال د یاد ولایت شهیدانو او معلولین ریاست مسؤلین وایي چې ورسره یې شاوخوا 3300 معلولین ثبت او د خپلو حقونو سربیره نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې هم پر وخت ورته رسولې. نن پورې 3301 معلولین ثبت لري چې مختلفه کټګورۍ دي، مجاهدین او د تیر نظام معلولین او عام ملکی معلولین دا موږ سره ثبت لري او دوی ته مو سږ کال د اولې ربع پیسې حواله کړې دي. نو نن سبا کې کار خلاصېږي دوی اخیستی شي. همدارنګه مسؤلین ډاډ ورکوي چې روان کال هم پلان لري ترڅو په ورته برخو کې له دوی سره مرستې ترسره کړي.